ګرانو کتونکو یو پیره بیا هر کلی او د ګل بابو په ټول زندګۍ باندې او د هغې تر مرګه پورې په دې باندې به نظر اچوو خبرې به کوو د صنم سره د مسکان سره او مسکان غلې د خبرې نه کوي د ګل بابو باره کې حالانکې ګل بابو خو هم د دې سره مسکان دې سره هم ټیپ تېر کړو خو خیر صنم کوم چې لا کور ته تګ یا هغې ته د هغې د کور څه داسې کسان به راتله یا نه به راتله یا د ګل بابو کور سره رویه یا تګ راتګ صحیح فرزانه جان خبره داسې وه چې ګل بابو په آخري وختو کې زموږ سره وه او ما سره په یو کمره کې وه آخره کې ولې ډېره ضعیفه شوې وه نظر یې کمزوری شوی و او مونږ زبردست بن ډېر زیات په تکلیف باندې کولو کور نه به خو ورپسې راتللو یو وراره و راتللو به ورپسې خو فرزانه جان نور به زه څه وضاحت نه کوم د دې خبرې ولې چې تا له پته چې بیا دې خبرو کې ډېرې ډېرې خبرې راځي خبره دا به ګرانو کتونکو چې د هغې کم ورورو هغه په حقو رسېدو او هغې ته چې کوم وراره او ویرو نه هغه ډېر واړه پاتې شوي هغه ګل بابو دویم که تعلیم هم پې هغې وکړو هغې له کورونه هم هغې واغېسته هغې له ودونه هم هغې وکړه او هماغه چې کوم ورواره نو د تلو په ټایم کې چې کله ګل بابو د سترګو نظر لاړو نو هغې ته به بلکل لکه څه نه ښکارېده نو هغې به اکثر د زموږ د خواجه سراو په ځای باندې عام دنیادارو ته یا داسې لکه چې کوم په پروګرام باندې وو نو ناڅاپي به هغې ته ورکولو کو نو چې مونږ به ورته دا کړي نو ما خو که دا خواجه سرا دي ما ځکه دا دروازه کولو کا نو هماغه ورواره د هغې د بوتلو نه انکار وکړو کوم چې هغې لوی کړو یتیم و هغې له کور واغېستو هغې له واده وکړو نو په تلو په ټایم کې وی چې د ده ځای نشته دی په هغه کور کې او د ده نوم هم ګل بابو دی او دا چې دی نو که اوسني خلک یې نه پېژني د ده چې کوم همزوري دي نو هغه یې پېژني نو زه خپل کور له خپلې ښځې له خپلو بچو له دا پیغور نه شمه جوړولی لکه یو دونه غټ کرکټر به زه ته ووایم چې دا یو فنکار و زما خوله نه جوړېږي چې زه هغه ته ووایم چې دا هیجړه و یا دا نرښځې و فنکار و هغه د خپل فن څونه قدر او څونه هغه کړو نو زه وایم چې مشکله ده که داسې زموږ خواجه سراو کې څوک وکړي نو بیا ګل بابو باندې هغه ټایم رالو چې هغه به د ګل بهار د تانې شاته ناسته و هغې به خیر غوښتو ګرانو کتونکو بیا چې کله د هغې انټرویو له مونږ لاړو او زموږ سره زموږ سینیر صحافي فراق صاحب هم نو هغه ټایم هم د هغې د سترګو نظر تللی خو د هغې د مخ کشش نه ختمېدو دومره په صفا وه لکه یو شیشه چې او هغه چې بیا کله هغه تاسو دا ویډیو به کتلي مې ما نو هغه مونږ په کورسو کې هغه هلکانو روښې جوړه کېنوله او هغه چا بیا ساتله هغه غرویرې ساتله کومه غرویره چې هغې لوی کړې وه هغه زوم ساتله مونږ چې کله زه تلم هلته نو ما هغې ته دا نه وویلې چې زه به راځم او زه به له ګل بابو سره ملاوېږم یا فراق صاحب به ور ملاوېږي یا به مونږ د هغه انټرویو ولو ناڅاپي مونږ ورلو او مونږ د هغې هغه زوم سره ملو شو او هغه مونږ کور ته بوتلم زه او هغې زما سره که نو هغې په ټوله لاره هم دا وې چې ولې چې زموږ د کور نه تلم نو هغې زه لیدلی وم او چې بیا ما خبرې کولې نو ما ته وایي چې ته نه او ته ما بوځې کوم ځای ته ته فرزانه نه او ته ما بوځې چېرته نو زه ورته یم زه فرزانه یم او زه تا چېرته هم نه بوځم زه تا ځان سره کښېنوم ځان له او زه هسې تا سره خبرې کول غواړم خو ته به دا منې صنم چې هغه دومره داسې لکه د ګوډۍ غوندې د ګوډاګي غوندې صفا سوتره وه دا مخ یې د شیشې په شانتې پاک و حالانکې مونږ هغې ته ویلې هم نو لکه زما په زړه کې وی نو ما به وایي چې دا مونږ دې ته ویلې نو دې صفا کړه خو زما یې د هغه زوم نه او د هغه ویرې نه زړه دومره ښه شو دا زما مور پلار دی او ما دله هر څه په کمره کې هغه کړي دي او دله مې په قدمونو هغه کړي دي چې د ده نظر نشته نو ما ورته ویلې چې دا واشروم دی او دا چې دی نو ستا بیډ دی او دا چې دی نو مصله ده نو وی مونځ هم کوي هغه هم کوي او وی هر سهار زه په خپله دی چې دی نو لامبومه ګل بابو ده ته کپړې بدلومه نو واقع ډېره صفا ګل بابو واقع خبره ده هغې په وخت سره که هر څه دي لکه نن سبا نوی جنریشن وګوره نو هغو ته ډېرې ډېرې غلطیانې دي خو
خو ګل ببو مونځ او اودس روژه دا هر څه ډېره زیاته پابنده وه او په دې هکله سره زموږ د ډېرو خواږه سره هغه ډېره خوښه وه. چا چې دا ګل ببو سره وخت تېر کړی او چا چې وی دا لکه ګل ببو چې دی نو دا چاته چې مونږ ګلو وایو او مونږ وایو ګلو مور پلار دی او مونږ دا هم وایو چې لکه خواجه سره میلو شي نو د مور خېټه ورته میلو شي. نو هغې چې دا دونه لوی لکه د خواجه سراو دپاره وایي چې یو قرباني ده چې هغه ټایم د نن 80 کاله مخکې یا لس کم 100 کاله مخکې د ګډېدو چا نوم نه اغوښتو او هغې یو بنیاد کېښودو او هغه هم یو په صحیح طریقه کېښودو لکه ګډېده چا ښه نه ګڼل ټیک ده. نو هغه دونه غټ کرکټر چې و هغه د خواجه سراو نه خورو ته سپارلی کېدو او خواجه سراو ته پته مو لګېده نو خواجه سراو له تک په کار و که نو. فرزانه جان تاسو ډېر ښه سوال تپوس مانه وکړلو او د دې جواب زه تاسو ته دا درکړم تک په پکار ولې نو پکار خو اصل خبره فرزانه جان دا دی چې کله خواجه سرا فیملی له لاړ شي او بیا مثلا فیملی کې هغه منا والی دا فیملی والا سهاره ورکړي نو هغې نه پس کوم چې زموږ نور خواجه سرا چې کوم یو هغې فیملی له ورځو ډېرې فیملیانې دا دي چې هغه خو خواجه سرا کور کې ساتي نه ساتي او بیا زه د ګل ببو هغه ورېرې له سلام کوم سلام لایقه ده ولې چې هغې خپل کاکا له آخري وخت سهاره ورکړله چې هغې له د سهارې ضرورت و خو خواجه سرا دې وجې نه لانړو کوم چې خواجه سرا تللي وې نو خامخا هغې فیملي چې کومه وه څه نه څه خامخا هغه به راوتلې لانجه مانجه لا فیملي ولې موږ شرموې لا داسې حالکې فرزانه جان تاسو له خپله خبره تاسو په دې چینل نور خواجه سرا هم راغوښتي هغو نه به تاسو تپوسونه کړي وي نو فیملی طرف نه ډېر زیات لکه خاص کر او بیا کیپیکې کې چې کم ځای پورې زمونږ پښتانه دي هغه په دې کیپیکې کې دي که هغه مثلا په بار ملکونو کې ناست دي که نه هغه په کراچۍ کې دي په یو خو جنوبي پښتون چې که نه نو هغو خامخا فیملی والا لږ شانې لږ ډېر سخت وي. صنم کوم ټایم چې ګل ببو لکه د هرې دغه نه بار شو لکه ګوره نظر یې لاړو صحیح ده او خیر ته کېناسته د شاته به خیر غوښتو او بیا هغه چې د دې ځای نه د هغې تلو ته مغه نه کېدو هغه دومره دې خلکو پسې خفه و جړلې نو لکه داسې پکار نه وي چې لکه حکومت چې کوم لګیا دی او هغه صرف زه ګورم او زه په خپله هم لګیا یم کار کوم خو صرف کوم خواجه سرا چې دي ینګ دي نو هغې مخکې د هم د هغې خبرې کېږي نو د داسې خواجه سراو دپاره څه لکه یو زیږې غونډې چېرته چې داسې خواجه سرا اوسېږي یا د هغې دپاره فری علاج یا د هغې دپاره زکات فنډز داسې څه فرزانه جان تاسو په خپله دې دپاره ډېرې منډې ترړې وهې او نورو هم خواجه سره دې دپاره منډې ترړې وهي لازمي پکار ده فرزانه جان تاسو وګورئ لکه یتیمانانو دپاره یتیمخانې جوړې شوي دي د کونډو رنډو دپاره هغه جوړ شوي دي کم چې دا مثلا اگر ایج شي مثلا مشران شي که هغه زنانه وي که هغو دپاره خپل هومونه جوړ شوي دي صحیح ده حکومت ولې جوړ کړي دي نو داسې پکار دي چې حکومت زموږ دپاره هم یو هم جوړ کړي چې حقیقت زموږ خواجه سراوي د هغه څوک نه وي نه یې فیملی والا نه یې خواجه سرا ساتي دي نو هغو دپاره داسې یو هم پکار دی اسپتال کې زموږ دپاره بل یو واټ پکار دی زموږ دپاره نوکریانې پکار دي زموږ دپاره لکه دا نن سبا راوتي دي یو سکول کې لکه دا کم چې میک اپ کورس ورکوي لا نور بیوټیشن نو داسې هغه پکار دی ډېر ډېر څه پکار دی خو چې حکومت وکړي خو دا خو موږ د 2009 نه چغې وهو حکومت چې دی حکومت وایي نن کو سبا کو 2017 به هم چالو شي بیا به رسره کېږي پورې 20 کروڑ روپۍ راغلي دي نو حکومت دا به سوچ کو تاسو له لګو څه سوچ به کوئ سوچ څه کوي زموږ دپاره یو غټ ہوم جوړ کې چې کوم خواجه سرا مثلا څوک نه وي بې اثرې وي هغه پکې ټایم تېروي زموږ دپاره اسپتال کې یو بل یو واټ تیار کړئ مثلا کوم خواجه سرا لیډیز کپړو کې وي بلې فرزانه جان تاسو به هم لیدلي ما خپله هم لیدلي چې اکثر خواجه سرا بیمار شي نو چې سړو کې واچي نو سړي تنګۍ چې ښځو کې واچي نو ښځې وایي یاره دا خو هیجړه دی خواجه سرا دی دا اخوا کې نو موږ لپاره بل یو واټ پکار دی چې موږ باندې څوک اواز نه کوي دغه ټایم کې خواجه سرا هغه ورځ یادوي کله چې هغه په بچپن کې لوپټې په سرولې او یا به رور والو یا به پلار والو یا به هغې علاقې نه تنګ شو
نو هغه په هغه ټایم هم هغه یو ګوټ کې کېناستو په هغه بچپن کې نو هغه وایي چې هغه ناسته راله ښه وه کله چې به ضرور ووالم یا به پلار ووالم یا به زه هغه کوڅه کې خلکو تنګ کړم او زه به په خپل کور ورننوتم نو ما به هغه کور کې یو د تنهایۍ ګوټ کتو هغه ګوټ کې به زه ناست وم نو هغه وخت بیا دغه ټایم هم راشي کوم ټایم چې خواجه سره اولید شي او د هغې د تپوس کولو څوک نه ولې چې د هغې کوم کور والی نو هغه خو یې په هغه ټایم کې پرېښي کوم ټایم چې د هغې شپږ اووه اته کاله عمر او دغه ټایم کې د هغې د قبلولو هم څوک نه ولې چې هغې هغه هم داسې راشي یا بوډا شي بس داسې کار نه ولې خواجه سراو له چې کوم کار کوي مخکې وروستو کېږي هغوی له له 100 روپۍ یا داسې چې سي نو هغوی له ورکوي نو چې داسې خواجه سره د هر یو کار نه وځي نو هغوی بلکل تنها که یو پلار یې بوډا شي نو زامن وله کار او که یو مور وي بوډۍ شي نو یا زامن وله کار وکړي خواجه سره چې ځان پېژندلی نو هم خواجه سره تنها وي او که خواجه سره سره سړي نو خواجه سره هم تنها وي ګرانو کتونکو وبخلو یو وړه غوندې دمه د دمې نه پس به بیا راځو زموږ سره اوسئ